د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د عرضې مرستیال د لغمان والي سره د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د لازمو اقداماتو د ترسره کولو په اړه ګډه ناسته ترسره کړه. په یاد ناسته کې چې نن شنبه د سور پر 14 نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پر مهال لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د عرضې مرستیال وحید الله مجروح ورسره راغلي پلاوي غړیو د لغمان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د عرضې مرستیال وحید الله مجروح څخه مننه وکړه چې دې ولایت ته کاري سفر وکړ. نوموړي وویل په لغمان ولایت کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي چارې د مرکز مهترلام په ګډون په 15 ګونو ولسوالیو په دوامدار ډول جریان لري، ترڅو خلک د عامه روغتیا له ټولو صحي سپارښتنو څخه په پوره ډول آګاه شي. ښاغلي ننګ وویل د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د عامه روغتیا ریاست صحي پرسونل د سکرینینګ په مرکزونو کې شپه ورځ ولس ته په ښه شکل خدمات وړاندې کوي. هغه وویل په لغمان ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره 50 بستریز مرکز د مهترلام د پخوانی روغتون په ودانۍ کې فعال کړي او تر 300 نورو بسترونو باندې هم کار روان دی چې هغه به هم په نږدې راتلونکي کې فعال کړي. والي ننګ د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د عرضې له مرستیال وحید الله مجروح څخه وغوښتل چې د ولایت سره د خپلې همکارۍ لا ډېرې کړي ترڅو د کرونا وایروس د خپرېدو مخه په ښه شکل سره ونیول شي. ورپسې د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د عرضې مرستیال وحید الله مجروح د لغمان والي ښاغلي اسف ننګ څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه د عامه روغتیا ریاست سره همکاري او مرسته ترسره کوي. نوموړي وویل د عامه روغتیا وزارت د مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه شپه ورځ کار کوي ترڅو په دې هیواد کې کرونا وایروس په ښه شکل سره کنټرول کړي او ډېر خلک په دې وایروس اخته نشي. هغه وویل د کرونا وایروس د ناروغانو د بستر لپاره اوسنی 50 بستریز مرکز دی په اساسي ډول ترمیم شي او د لغمان په پوهنتون کې د قرنطین مرکز دی د دې وایروس د ناروغانو لپاره په مجهزو امکاناتو سره سمبال شي ترڅو د روغتون استفاده ترې وشي. نوموړي وویل د قرنطین په موخه دی هم یو بل مناسب ځای فعال شي ترڅو وکولی شي چې په ښه شکل سره د کرونا وایروس د چټک خپرېدو مخنیوی وکړي. مجروح د لغمان ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی ته په یو شمېر برخو کې ګڼې لارښوونې او سپارښتنې وکړي ترڅو د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه په پام کې ونیسي. هغه وویل په نږدې راتلونکي کې به د عامه روغتیا په سکتور کې 2 سترې برنامې هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې تطبیق کړي. نوموړي لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت لپاره به د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې هر ډول مرسته او همکاري ترسره کړي او په مرکز کې به ټولې چارې د ژر اجرا په موخه په خپل وخت تعقیب شي. دغه راز د لغمان والي او د عامه روغتیا مرستیال د لغمان پوهنتون کې د قرنطین له مهاله هم لیدنه وکړه او مسؤلینو ته د چارو د ګړندیتوب لارښوونې وکړې.